دلته کې ارباز خان دا نهلس کسان تقریبا په لتو په سکونو سراخنیونی کې خو ګوته بیرته وهي او غیر چاپیره پروزي خو چې کله دا سین راوالي مه روستو ته یو قسم نشته چې هغه خوشاټر شو. دلته کې چې لیلا سره کوم دوه ملګري را رواني د یوې سره په لاس کې سور پرسته او بل خالی لاس وي خو چې کله کې کیمرې انګل بدل شي او واپس راوالي نو اوس هغه بل سرم تور بیگ دی چې دغه د کمراغه. دلته کې چې لیلا د ریډیو والا خواله راشي نو ریډیو والا ولا ډایرک سموسي ورکی الک صبر خو چې هغه ډیماند کی او سو غواړي نو بیا ولا ورکا کنه. په دې سین کې چې کله د لیلا په خوا کې ډز کیږي نو لیلا د یرینا بهوش شیرا پروزي خو چې کله هسپتال ته یوسي نو ډاکټر ورته سوي ووره تاسو مریض ته د وینې ډېر زیات ضرورت یا د خدای بنده دا خدای یرنه بهوش شوی دا یو ګیلاس په واچو اوس په ایغنی غکینی دې ته وای اگته باگته. دلته کې چې جهانگیر خان خواله ارباز خان راشي نو پورا 2-3 فوټه فاصله وي پکې او چې کله واپس کیږي نو په ډغره ورشي الک لار خدای بل طرف ته پکه مزي. په دې سین کې د لیلا د ګس طرف ته ملګری تورې کپړې او سره جرسی پیچولې ده او خوراک کوي خو چې کله سین واپس شي او باره راوالي نو تورې کپړې شته او نو سوره جرسی او خوراک ماغس کوي په لږ وخت کې بیا دونه بدلون. واه دلته جهانګیر ارباز ته ووایي ما ته به هغه ورځ ته به ویلې اربازه پکه ما رسې لیلا او ته پکه مړه شوې. په نن ورځ د لیلا او د جهانګیر وادي خو جهانګیر په ارباز خان خفه شي او د هغوی دواړو واده وکړي. یا د خدای بنده ته چې د دوی په جدایۍ باندې دونه خفه وي نو بیا خپل واده لیلا سره ولې جوړو خو چې په کومه ورځ د دوی دواړه یو ځای لیدلو نو د دوی لاسونه به د یو بل په لاس کې ورکړو هسې د ټینشن جوړ کړی دی.